السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د ژوند په موضوع کې به وئ. مرګرو نوی ویډیو کې درته هرکلی وایم. مرګرو ډیره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې دی. د پیښور سره تعلق لرونکي د 22 کالو جینۍ چې ثنا نوم یې و، نن ډیر په بېدردۍ سره قتل شوه. چې دا ولې قتل شوه او دا چا قتل او د باره کې پولیس څه وایي، مرګرو مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو در سره پوره وګورئ چې مکمل معلومات ترې وایي. مرګرو که چېرې تاسو زموږ په چینل نه وئ نو زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره دررسي. او د دې سره د ټالۍ نشانه مو ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. مرګرو څنګه چې دا تازه خبر مخې ته راغلی دی، د پیښور سره تعلق لرونکي یو د 22 کالو جینۍ چې په اسلامي کالج کې سبق وي، هغه نن په بېدردۍ سره قتل شوه. مرګرو دا ویل کېږي چې د جینۍ د یو هلک سره لین و چې د هغې نه بعد هغه هلک به دا ډېره زیاته تنګوله او هغې ته به کالونه هم کولو چې زه تا سره واده غواړم. خو چونکې هغه هلک یو جینۍ سره پهله هم واده کړی و، د هغې په وجه باندې جینۍ به ورنه بار دا انکار کولو او دا به ورته ویل چې آیا ستا پهله یوه ښځه شتې دی نو زه به تا سره څنګه واده وکړم. د هغې د وجې دا جینۍ د هلک ډېره زیاته تنګه کړه، خو دا جینۍ ورله هېڅکله هم داسې ونه ویل چې زه به تا سره واده وکړم. نو د هغې نه بعد د هلک دومره زیات مجبور چې د ټوپک راواغشتل او په یونیورسټي روډ باندې په دې باندې حمله وکړه او چې هغې کې دا قتل شوه. او د هغې نه بعد پولیس زیاته راغلو او د پولیس راواخسته او هسپتال ته یې وړه او پولیس په تشویش کې شروع شو چې آیا دا دومره غټ ظلم چا وکړو. اسلامي کالج جینۍ ثنا کوم د 22 کالو عمر یې و، هغه چا قتل کړه، دومره زیاتی او ظلم چا وکړو. مرګرو ډېر زیات ظلم وشو. نو مرګرو تاسو دې باره کې څه وایي چې نن سبا زموږ ملک کې دا ډېر زیات شوي دي چې بس خلک چې چا سره مینه کوي او هغه چې ورسره واده نه کوي نو هغه زر تر زر مړه کړي او نورې څه حمله پرې. مرګرو که تاسو زموږ ویډیو خوښه شوي نو زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ.